السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر یو څو داسې ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم چې تاسو به ټول حیرانه کړي. دوستانو د مسنجر لپاره یو څو داسې لازمي سیټینګونه دي چې باید ټول یې په خپل مسنجر اکاونټ کې خامخا وکړي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غیر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې مسنجر اکاونټ خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو مسنجر اکاونټ خلاص کړئ دا غیر کوم دوستانو تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ او دا غیر کوم دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ دوستانو تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې کله چې موږ په خپل موبایل کې مسنجر خلاص کړو نو موږ هر چا ته معلومیږو چې دغه سړی په مسنجر کې آنلاین ده. که چېرته غواړئ چې دغه آنلاین اپشن پټ کړئ بیا به تاسو یو څوک هم نه وینئ چې تاسو په مسنجر کې آنلاین یاست او که نه یاست. نو دوستانو تاسو به اکټیو سټیټس ته راسئ او دلته به دوستانو دغه تاسو اپ کړئ. دلته به دوستانو تاسو ټرن اپ وي بیا به یو چا ته هم تاسو نور معلومیږئ چې آیا تاسو مسنجر استعمالوئ او که نه استعمالوئ. دا غیر کوم دوستانو کله چې تاسو لاندې راسئ و زیاتره ملګري دغه پوښتنه هم کوي چې زموږ د موبایل ساده میسجانه په مسنجر کې راړوي. نو دا غیر کوم ګوره دوستانو دغه اپشن ستاسو په موبایل کې اون وي. کله چې ګوره دوستانو دغه اپشن ستاسو په موبایل کې اون وي اوس که ستاسو موبایل کې ساده میسجان وي هغه به دوستانو دلته په مسنجر کې راړوي. دلته ګوره دوستانو هغه ټوټل میسجان دلته راړوي. دا غیر کوم دوستانو تاسو راسئ په پروفایل بټن باندې به کلیک وکړئ او لاندې به دوستانو تاسو اس ام اس ته راسئ. دلته به ګوره دوستانو دغه ستاسو موبایل کې اون وي دغه به تاسو په خپل موبایل کې ټرن اپ کړئ او بیا به هغه ساده میسجان په مسنجر کې نه راړوي. او دا غیر کوم ګوره دوستانو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې پري مسنجر په خپل موبایل کې اپ کړئ یا اون کړئ دوستانو تاسو به پري مسنجر ته راسئ. دلته به دوستانو هغه تاسو په خپل موبایل کې اپ کړئ او دلته به دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ بیا به ستاسو مسنجر چې وي هغه به نه وي پري یعنې کوم تصویران چې وي او کوم ویډیوګانې چې وي هغه به تاسو کتلی سئ او ډاونلوډولی به سئ. نو دوستانو دغه یو څو سیټینګونه دي او خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوې. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کوم ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.